بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نن راځو خپل مثال پروګرام لیکو چې موږ هغه مثال کوم مثال موږ غوښتل چې ورکو. لومړی زموږ لومړنی جواب پروګرام دی چې راځو هغه مکمل لیکو، تشریح کوو او مکمل د جاوا د پروګرام ساختمان او ګډ شیان تاسو ته به په دغه ویډیو کې څه به وکړم کور کړم. نو راځو دا زموږ ټکس ایډیټر دی، هغه انوایرمنټ دی چې موږ خپل کود یا سورس کود دلته لیکو. یو دا او یو بل شی ته موږ ضرورت لرو، هغه چې شته موږ ورته وایو سی ام ډي، چې سی ام ډي ته موږ دلته ضرورت لرو. موږ باید دلته وګورو چې آیا زموږ جاوا پارت دقیق دی که نه. د هغه لپاره موږ لیکو جاوا. نو دا په دې معنی ده چې زموږ جاوا انسټال دی. همدارنګه جاوا سی، دا هم په دې معنی ده چې زموږ جاوا کمپایلر او انټرپریټر دواړه چې شته انسټال دي او سم کار کوي. راځو خپل ټکس ایډیټر ته او خپل پروګرام لیکو. نو راځو لیکو اول پله کلاس. د کلاس د لپاره لیکو چې د جاوا هر پروګرام باید کلاس ولري، یعنی جاوا ټول پروګرامونه د کلاس څخه جوړ شوي دي. نو راځو اوس خپل کلاس یو نوم ورکوم. مثلا د خپل کلاس نوم چې ورکوم مای کلاس. راځو اوس هر پروګرام په جاوا کې د یو کلاس څخه جوړ دی، او بل دا چې زموږ هر پروګرام باید یو مین فنکشن ولري. مین فنکشن چې ډول کېږي دا هغه فنکشن ده چې د پروګرام اکزیکیوشن د هغه ساحې څخه څه کېږي اجرا کېږي. یعنې داسې یو سکوپ دی چې زموږ جاوا پروګرام د هغه ځای څخه اجرا ور ده. بې له مین فنکشن موږ خپل جاوا پروګرام نشو رن کولی. د هغه لپاره زموږ سیستم داسې دی، وایي لیکو پبلیک static void main. دا ورسره زموږ د مین فنکشن یو خو زموږ مین فنکشن باید چې شي پبلیک وي، بل باید static وي. پبلیک دا معنی چې عام هر یو په هر ځای کې استعمالولی شي. دویم دا چې زموږ مین فنکشن باید چې شي static، یعنی موږ ضرورت نه لرو چې دته آبجکټ جوړ کړو. کله چې موږ د یو فنکشن ته همیشه لاسرسي کوو، موږ باید هغه لپاره یو آبجکټ جوړ کړو. نو static دا لپاره لیکو مخته چې تر څو زموږ مین فنکشن شي آبجکټ ته ضرورت نه لري. void یعنی زموږ فنکشن هیڅ شی نه ریټرن کوي. مین زموږ د فنکشن نوم شو، او دلته په قوس کې لیکو string args. string args دا معنی لري چې زموږ د مین فنکشن ټول د string قیمتونه اخلي، او string لپاره موږ یو آبجکټ اری جوړو چې هغه ته نوم ورکو args. دا args موږ کولی شو مختلف نومان ورکړو. مثلا زه کولی شم دا ار ورکړم، مثلا ARG ورکړم یا ARS ورکړم، هغه مشکل نشته. د قوانین بیا وروسته وایي چې مثلا کوم آبجکټونو نومان یا د وریبل نوم باید کوم قوانین باید استعمال شي، کوم ډول استعمال شي، د دون استعمالولی شي، سپیشل سمبول آیا استعمالولی شي که نشي استعمالېدلی، توري یا د دون دا شیان ټول موږ بیا وروسته وایي. د اوس لپاره تاسو د جاوا د پروګرام لومړني پروګرام او د هغه ساختمان او د اکزیکیوشن فیسز او دا شیان موږ څه کوو په لیکچر کې کور کوو. قوس شروع کوو. نو موږ پروګرام دا و چې موږ څنګه کولی شو هغه 15 عناصر چې وو هغه څنګه موږ څه کولی شو یوازې پرنټ کولی شو. نو راځو د هغه لپاره موږ په جاوا کې یو د پرنټ لپاره سټنډرډ آوټپوټ لپاره موږ یو لرو کلاس لرو چې هغه ته ویل کېږي سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ LN. دلته دا ځای پورې دا څه کوي، زموږ سیستم یو شی که غواړم مثلا شو کو یا پرنټ کو آوټپوټ سیستم او د آوټپوټ او په واسطه د هغه لپاره موږ سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ ورکو. LN د لپاره چې مثلا نیو لاین ته راسو. نو ته لیکو اول پله چې نیم
زموږ هر string کوم چې د قوس دننه دی دا ټوله باید په جاوا کې د ډبل کوټس دننه وي ځکه چې string همیشه باید د ډبل کوټ دننه وي. بل راځو سیستم second semester computer science فرض مثال بیا لیکو system dot out dot println name سو age سو class سو فرض مثال phone number دا زموږ د مین فنکشن قوس بند شو او آخري قوس شته زموږ د کلاس قوس یعنی زموږ د جوا هر پروګرام باید چې ولري یو کلاس یا مختلف کلاسونه ولري موږ کولی شو بل کلاس هم دلته جوړ کړو هغه بیا راتلونکي مثالونو کې بیا وایو دا زموږ څو لومړی پروګرام شو دا سیو کې ډیسکټاپ ته راځو دلته چې انتخاب کړو سورس فایل باید جاوا انتخاب کړو سورس ټایپ او دلته راځو لیکو مای کلاس dot java زه وګورئ دلته اوس زما د فایل نوم او همدارنګه د کلاس نوم دواړه څه شي یو شان دي او موږ باید خپل فایل هم د جاوا په نامه سیو کړو ډیسکټاپ ته ثبت مثلا سیو زموږ پروګرام ثبت شو اوس راځو خپل سیم ډي ته راځو دلته راځو چې لیکو موږ باید ډیسکټاپ ته راسو ځکه چې زموږ پروګرام هم په ډیسکټاپ کې سیو دی لیکو چې جاوا سی دغه ورسته پروګرام نوم چې شو مای کلاس ډاټ جاوا دا مې ولیکه بله انټر کړي اوس ګورئ موږ دا معنا لري چې زموږ پروګرام کوم ایرر نه لري که چیرې ایرر ولري د مای کلاس ډاټ جاوا لاندې دلته موږ ته مختلف خطونه ښکاره کوي مثلا دغه شی نشته دا شی نشته فرض مثال زه دلته مثلا یو سیمی کالن ایسته کوم دا ورته سیو کړئ راځئ خپل دا سیم دي ته راسئ بیرته خپل دا جاوا سی یعنی کمپایل لپاره ورکوم دا چې زه انټر کړم اوس ویې دلته وای ایرر جاوا د مای کلاس ډاټ جاوا 7 لاین نمبر 7 وای چې ایرر unexpected چې شي سیمی کالن کوم لاین دی وای سیستم ډاټ او ډاټ پرنټ لاین ادرس کندهار افغانستان دلته وای چې په دا ځای کې یو سیمی کالن نشته یو ایرر نو راځو هغه خپل ایرر برته څه کوو ډیبګینګ کوو یعنی برته سمو دغه لپاره دلته وګورئ دلته یو سیمی کالن ورکړو برته پروګرام ثبتو راځو خپل سیم ډي ته برته دا پروګرام انکو اوس ګورئ هېڅ مشکل نشته برته سیریس لارې خپل صفحه مکمل پاکو راځو لیکو جاوا مای کلاس دا څه کې یوازې جاوا مای کلاس په نامه لیکو دا کار د دې لپاره سمریږي دا چې تر څو موږ کوم باید کوډ چې د مای کلاس په نامه د کلاس جوړاوه هغه موږ ته څه کوي انټرپریټ کوي لکه څنګه چې دلته موږ وګورو په ډیسکټاپ باندې دا یو خو زموږ د جاوا پروګرام و چې مای کلاس ډاټ جاوا سو چې دا زموږ سورس کوډ سو بل د مای کلاس لرم د ډاټ کلاس په نامه چې دا زموږ بایت کوډ دی دغه بایت کوډ باید موږ خپل کمپیوټر ته څه وکړو ترجمه کړو چې تر څو زموږ کمپیوټر وپېژني چې دا څه شته یعنې خپل کمپیوټر ته ورته وپېژنو نو د همدې لپاره لیکم جاوا مای کلاس دا انټر کړئ نو اوس ګورئ زموږ آوټپوټ راووتی name عتیق الله age 20 class second sim سی کمپیوټر ساینس فون او همدارنګه ادرس نو دا زموږ لومړنی پروګرام و چې موږ وکولی شوی د جاوا په واسطه ولیکو او کوډ کړو او دا زموږ چې دی هغه کوډ دی چې موږ لیکلی دی والسلام